افغان 19 کلن د نیوزیلند 19 کلونو پر وړاندې د نړیوال جام دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډله سبا د افغانستان پر وخت غرمه پر 12 بجې د نیوزیلند لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته کښته کیږي. افغان لوبډله که غواړي چې د نړیوال جام دویم پړاو ته لاره پیدا کړي نو باید د نیوزیلند او نیپال دواړې لوبډلې ماتې کړي. په یوه لوبه باندې دویم پړاو ته نشي تللی. که غواړي چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي سبا به د نیوزیلند لوبډله په ګونډو کوي او پر 26 تاریخه به د نیپال لوبډله په ګونډو کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د پاکستاني لوبډلې څخه ستره ماته وخوړل چې اوس یې د دویم پړاو هیلې یو څه مړاوې ښکاري. نو که سبانۍ لوبه افغان لوبډله ګټي بیا به د نیپال لوبه ورته ډیره حسانه وي. افغان لوبډلې په اسیا جام کې هم د نیپال لوبډلې ته ماته ورکړه. د نیپال لوبډله د نور لوبډلو په پرتله یو څه کمزورې لوبډله ښکاري. خو نیوزیلندي لوبډله بیا ډیره زیاته قوي لوبډله ده. افغان لوبډلې لومړۍ لوبه پر 20 تاریخه د پاکستان پر وړاندې په ستر توپیر باندې وبایلل. خدای دې وکړي چې راتلونکي دواړې لوبې وګټي او دویم پړاو ته لاره پیدا کړي.